لیوال د لرې ښوونځی وړکتون رنګین شمیر راځئ چې شمیر زده کړو. ښه نو زما انځورګري زرکه ته تیار یې؟ هو زه تیار یم. زما انځور ډېر ښه سیده ودرېږه او سر دې کیڼ لور ته تاو که. ښه سمه ده ښوونکی صاحب. لږ کیڼ لور ته وګوره، لږ نور ښکته وګوره. ډېر ښه، بس 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 همداسې ودرېږه. سمه ده ښوونکی صاحب، همداسې درېږم. ډېر ښه، همداسې ودرېږه. زه دې ډېر ښکلی انځور جوړوم. ښه نو دا راته ووایه چې د په اړه څه معلومات لرې؟ هو ښوونکی صاحب، و زما د خوښې شمیر دی. ښه نو اوس لږ دې خوا راوګوره، دې لور ته ودرېږه. ښه سمه ده. پاس ګوره، نورم همداسې. ښه ښوونکی صاحب، زما یو ښکلی انځور جوړ کړه چې په خپله کوټه کې وځړوم. لږ لاندې وګوره. ښه ډېر ښه، هو همداسې. ښه نو دا راته ووایه چې په زرغونه یا د بوډۍ ټال کې څو رنګه وي؟ زرغونه کې اووه رنګه وي ښوونکی صاحب. لږ دې بلې خواته شه. ښه سمه ده ښوونکی صاحب. هو همداسې، ګوره ما، هو همداسې، ډېر ښه. لږ ښي لور ته وګوره، لږ شاته لاړ شه. ښه نو په زرغونه کې څو رنګه دي؟ ښوونکی صاحب مخکې مې درته وویل چې اووه رنګه دي پکې. ته خو له خپل ځایه وښورېدې. ښه بښنه غواړم. ښه نو په زرغونه کې اووه رنګه دي، نو په یوه اونۍ کې څو ورځې دي؟ په یوه اونۍ کې اووه ورځې دي. زما انځور څنګه شو ښوونکی صاحب؟ د اونۍ اووه ورځې درښایم. یونۍ، دوهنۍ، درېنۍ، څلورنۍ، پنځنۍ، جمعه او خالي. او ګوره زرکه، اووه داسې لیکل کېږي: له پاس خوانه پیل، لاندې خواته سیده کرښه، او بیا بیرته پورته خواته سیده کرښه. دا وشو. مننه ښوونکی صاحب، خو زما انځور څنګه شو؟ دا دې جوړ شو. زرکه زه به تا ته یو پیاله چای راوړم، زه بیرته راځم. زه به نو اوس خپل جوړ شوی انځور وګورم. ښوونکی صاحب، دا ښوونه د لیوال ملي پوهې پروګرام لخوا وړاندې شوه. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. د وړکتون دا ویډیو د کاغذ دړې سره د شمیر په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده www.leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.